سیشن 3 یعنی درسونو په لړۍ کې سیشن 3 چې په هغه کې تر ټولو مهمه موضوع هغه پروډکټ سورسینګ ده. په سیشن 2 کې موږ د پروډکټ هانټینګ په باره کې ویلې چې پروډکټ هانټینګ څه ته وایي، د پروډکټ هانټینګ لپاره کوم ټولز استفاده کولی شو، هغه کومه کرایټیریا چې د پروډکټ هانټینګ په خاطر د بېلابېلو کنټریز لپاره ده هغه مو ویلې. ترڅنګ یې کوم ګیډډ کټګوریز دي یا هغه پروډکټس چې موږ به هغې څخه څنګه وکړو اوایډ کړو، هغه پروډکټ هم ویلې. ترڅنګ هم پټنټ ویلې، پټنټ چې ډېره مهمه موضوع کله چې موږ یو پروډکټ لانچ کوو د هغه نه مخکې باید څنګه وکړو پټنټ وګورو. او کیورډز کله چې موږ په امازون کې هانټینګ کوو، د پروډکټ لپاره هانټینګ کوو، هغه لیسټینګ بیا کوو یا هانټینګ کوو، نو کیورډ څنګه دي مهم دي چې کیورډز هغه words that in phrases that describe your product یعنې هغه پروډکټ چې تاسو پروډکټ څنګه کوي تشریح کوي. سرچ ټرم او د کیورډز ترمنځ هغه فرق کوم چې موجود و هغه او کمپیریټر انالیسس. کله چې موږ تجارت کوو نو په تجارت کې حتما رقیبان موجود اوسي، یعنې خلک چې موږ سره په رقابت کې دي د هغوی انالیسس به څنګه کوو تر څو هغوی څخه یو 2 قدمه مخته لاړ شو. په دې خاطر هغه کوم سیشن کې چې و هغه کوم امپورټنټ پوینټس چې هغه تاسو څنګه شو تشریح شو. نو راځو سیشن 3 ته. سیشن 3 د پروډکټ سورسینګ په باره کې ده. کله چې موږ په امازون کې داخليږو لومړی خو د امازون هغه تاریخ باندې پوه شو چې امازون څه ته وایي. د هغه څخه وروسته هغه کوم بزنس ماډلز و یا هغه په امازون کې په څو ډولو کولی شو چې فروشات ولرو. نو هغه نه وروسته پروډکټ هانټینګ هم ویلې. کله چې په امازون کې موږ فروشات کوو د امازون لپاره لومړی پروډکټ هانټینګ مهم دی، یعنې چې کوم پروډکټ بازار ته زه راوړم چې هغه پروډکټ څنګه اوسېږي، ښه پروډکټ اوسېږي، یعنې په هغه کوم ساحه کې چې یعنې په کومه کټګوري کې چې زه دغه پروډکټ خرڅوم په هغه پروډکټ کوم مارکیټ چې ده په هغه کې باید زه بیګ فش اوسېږم. یعنې بیګ فش مطلب چې دغه مارکیټ څنګه کم کنټرول یې کړم، په خپل کنټرول کې واخلم. مطلب که چېرته یو پروډکټ لانچ کوو یا د هغه څخه مخکې باید هانټینګ ورته وکړو چې هانټینګ تر ټولو مهمه موضوع ده. کله چې موږ هانټینګ وکړ یعنې یو پروډکټ هم انتخاب کړ چې دغه سپیسیفیک پروډکټ یعنې دغه مشخص پروډکټ به څنګه کوو په امازون کې خرڅوو. د هغه نه وروسته بیا پروډکټ سورسینګ ده. یعنې پروډکټ خو موږ پیدا کړ چې کوم پروډکټ خرڅوو نه، خو د دغه پروډکټ اخیستل یعنې دغه پروډکټ موږ له کوم ځای څخه اخلو یا په کوم ځای کې دغه پروډکټ څنګه کېږي موږ ته پیدا کېږي. نو راځو پروډکټ سورسینګ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. پروډکټ سورسینګ. Not every seller manufactures their own product. Therefore, it is the need to rely on a trusted source for getting products. The source can be a manufacturer, wholesaler, or dropshipping company. پروډکټ سورسینګ کې یعنې هر سیلر یعنې هر فروشنده چې د هغه خپل پروډکټ نه جوړوي یعنې خپله یې نه جوړوي. Therefore په دې خاطر باید څنګه وکړو موږ په داسې یو پروډکټ سورس باندې موږ یو ریلای وکړو یعنې په هغه باندې باور وکړو چې هغه ټرسټډ اوسېږي او هغه پروډکټ څنګه کړي له دوی څخه په ګوډ کوالټي کې موږ ته راسي. The source can be manufacturer یو manufacturer یعنې یو پروډکټ جوړونکی اوسېږي یا هولسیلر اوسېږي چې په هغې په بلک کې پروډکټ اخلي یا ډراپ شپینګ کمپنۍ اوسېږي. Alibaba is recommended for sourcing purpose. Alibaba چې ده یعنې هغه کوم انټرنیشنل B2B پلیټفارم چې دی د هغوی څخه یو الibaba ده چې په ټوله کې په ډېره نړۍ یعنې د نړۍ په سطحه ډېری خلک چې دي یعنې ډېری تجاران چې دي یا په امازون کې کوي یا په eBay کې یا ایټسای کې یعنې هغه کوم خلک چې کامرس کوي هغه ډېری پروډکټ څنګه کېږي له الibaba څخه سورس کېږي. If you didn't found any supplier on Alibaba, then check with B2B website like Made in China, DHgate and many sourcing sites exist. کله چې چېرته په امازون کې یعنې په الibaba کې تاسې سپلایر پیدا نه کړ یعنې هغه څوک چې تاسې ورڅخه پروډکټ اخلئ کولی شئ چې نور B2B ویبسایټونه څنګه کړئ پیدا کړئ. زه یو سرچ کوم تر څو وګورو چې B2B websites in China. موږ په چاینا کې ګورو میډ ان چاینا چې لومړی سپانسر پروډکټ یعنې سپانسر ویبسایټ همدا راغی. one stop sourcing in China, trusting sourcing agent. دا list of B2B یعنې business to business company چې هغوی تاسو سره business to business یعنې تجارت باندې څنګه کوي رابطه در سره کوي یعنې معامله در سره کوي چې په هغو کې الibaba هم راغلی، میډ ان چاینا، world trade، weibo، JD.com. یعنې ډېر داسې څنګه کولی شئ سایټس تاسې پیدا کولی شئ چې هغوی سره B2B یعنې business to business معامله وکړئ. نو کله چې موږ د پروډکټ لپاره سورسینګ پیدا کوو
لومړنی چې موږ ویلې هغه ریکمنډډ هغه چې د alibaba.com ده چې په alibaba.com کې موږ کولی شو چې trusted suppliers په ډېرې اسانۍ سره پیدا کړو خو هر سپلایر چې وي هغه هم trusted ونه اوسېږي نو د trusted supplier په خاطر موږ how to choose the best supplier how to choose the trusted supplier that you can trust څنګه د یو سپلایر پیدا کړو چې په هغه سپلایر باندې موږ څنګه کولی شو اعتبار کولی شو یا trust کولی شو نو په دې خاطر چې دا دغه کومه کرایټیریا چې موجوده ده کرایټیریا هم وایو او هم عملا دلته په alibaba کې ګورو راځو اول alibaba یعنی چې یو alibaba یو B2B سایټ ده په دې کې موږ alibaba دلته راځو عملا هغه کومه کرایټیریا چې هغه ګورو یعنی کومه کرایټیریا باندې چې موږ خبرې کوو نو راځو یو پروډکټ سرچ کوو غواړو چې یو دفعه سرچ کوم بار چې سرچ بار شو شي هغه څخه وروسته یعنی 200 millions plus products لري 200k plus suppliers یعنی trusted suppliers په دې کې موجود دي 5900 product categories یعنی 5900 د product category لري او 200 یعنی 200 هیوادونه regions دي delivery او stuff like that business ورسره لري B2B نو راځو سرچ کوو په فلور نو په دې باندې سرچ کوو انټر ډېره ډیټای راواخیسته یعنی هغه کوم فلور موب چې موږ سرچ کړو په هغه باندې ډېره ډیټای یعنی پروډکټس څنګه کړو شو کړو په دې ځای کې کومه کرایټیریا چې موجوده ده په دې کرایټیریا کې اول verified supplier batch یعنی هغه سپلایر چې تاسو د پروډکټ لپاره انتخابوي هغه باید څنګه اوسېږي verified supplier اوسېږي او verified supplier batch ولري دلته راځو verified supplier batch څه ته وایي د شین ټکسټ چې وینئ یعنی verified means دغه کوم سپلایر چې په دې alibaba کې د څه وړاندې کېږي دا څنګه دی verified دی یعنی د alibaba له لوري څنګه شوی دا verify شوی دی یعنی هغه اسناد کله لکه څنګه چې موږ یا ځینې وختونه چې موږ اکاونټونه جوړوو په هغه کې راڅخه ویریفیکیشن غواړي او له هغه څخه وروسته ټرید اشورنس ته چې موږ دلته په کرایټیریا کې وایو یعنی ټرید اشورنس باید ولري کله چې موږ یو سپلایر انتخابوو هغه باید هم ټرید اشورنس ولري یعنی د فلټر نه انتخابوو چې هغه سپلایرز موږ ته شو چې هغوی ټرید اشورنس لري I think the internet is a bit slow so we gotta wait for that till that time نو تر هغه وخته موږ دلته دغه کرایټیریا ولولو بل more than 80 response time this means like the response time کله چې موږ یو سپلایر سره اړیکه نیسو چیټ ورسره کوو په هغه چیټ کې باید د سپلایر response time چې ډېر کم اوسېږي څومره چې کم اوسېږي په هماغه response time مطلب څه دی کله چې موږ یو سپلایر سره اړیکه نیسو نو هغه سپلایر response time مطلب دا دی چې هغه سپلایر به موږ ته په څومره وخت کې څنګه راکړي ریسپانس راکړي یا ریپلای به راکړي زموږ په ریکویسټ باندې لکه څنګه چې تاسو په فایور کې ګورئ یعنې چې ریسپانس ریټ یعنې ریسپانس ټایم هغه ځای کې درته ښایي چې دغه فریلانسر چې دا چې ورسره اړیکه نیسئ هغه ریسپانس ټایم یې څنګه دی څومره دی دلته راځو هغه کرایټیریا څنګه کوو پرې ورباندې اپلای کوو لومړی چې و ټرید اشورنس یعنې ټرید اشورنس باید ولري بل ویریفاید سپلایر اوسېږي یا ویریفاید پرو اوسېږي دا ویریفاید پرو د alibaba یو بل کوم یعنی eligibility criteria ده چې د پرو لیول یا ویریفاید سپلایر هغه پرو او ویریفاید ترمنځ فرق موجود دی چې دوی ممکن زیات industry leading verified supplier with 5+ years of experience یعنی په مارکیټ کې به 50 څخه زیات کلونه کېږي چې دوی موجود دي او suppliers with credentials and capabilities inspected with verified by third party companies فقط verified supplier هغه suppliers چې هغوی یعنی verify اوسېږي newly verify شوي دي او verified pro چې دی هغوی د 50 کلونو څخه زیاته تجربه په دغه مارکیټ کې لري راځو نوره کرایټیریا هم وایو time response time چې و یعنی 80% sorry نو 80% دا چې ده یعنی په اورز باندې تاسو وشو کېږي اوس وخت چې ده کله چې موږ سپلایر هغه پروډکټ اوپن کړو دغه پروډکټ کله چې هغه پروډکټ باندې کلیک وکړو دلته ریسپانس ټایم چې ده response time we can see it right here response time variations trade assurance څنګه ده trade assurance هم لري
هغه نه وروسته key attributes. Choose the the response time here when we want to send them a chat. So it shows نو په دې ځای کې څنګه کوي هغه ریسپانس ټایم راته ښایي چې په دې دغه سپلایر سره چیرې تاسو اړیکه ونیسئ په څومره وخت کې به تاسو ته ریپلای درکړي یعنې هغه ریکویسټ باندې به په څومره وخت کې تاسو ته ریپلای درکړي. نو راځو نوره کرایټیریا وایو. بل ټایم ان Alibaba must be more than 1 year. په Alibaba کې باید ټایم څنګه اوسیږي له 1 کال څخه زیات اوسیږي. نو راځو کله چې دا اوپن کو په دې ځای کې لیکي 6 کاله in 6 years. نو 6 کاله څنګه د دوی په مارکیټ کې پاتې شوي دي. دا چې دا بیا 2 years پاتې شوي دي 2 کلن 5 years. دا څنګه اوسیږي له 1 کال څخه څنګه اوسي زیات اوسیږي. له 1 کال څخه به ولې زیات اوسیږي ځکه کله چې دوی 1 کال څخه زیات مارکیټ کې وخت کې دوی خپل اعتبار یو 300 400 500 ډالرو په خاطر خپل اعتبار څنګه کوي نه خرابوي. نو په دې خاطر دوی تاسو سره چل دوکه او فریب او د فراډ نشي کولی. نو په دې خاطر څنګه ده هغه ټایم څنګه وي له 1 کال څخه باید زیات اوسیږي. نور که څومره زیات اوسیږي هغومره څنګه ده ښه ده. یعنې هغه کوم بایر چې د دغه سپلایر څخه دغه پروډکټس په بل اخلي نو د هغوی لپاره څنګه ده ښه ده چې څومره زیات وخت یې وتلی وي هغومره ټرسټ به اوسیږي او سټرس به موجود نه وي چې یعنې دوکه ونه کړي یا فراډ ونه کړي یا بل څه ونه کړي. بل on time delivery rate must be more than 85%. ډلیوري ریټ چې دا ډېر مهم ده. کله چې موږ پروډکټ واخلو هغه پروډکټ چې رسیږي یعنې کله چې موږ له چاینا څخه واخلو او امریکې ته یعنې یو اس ای ته یې لیږو نو ډلیوري ریټ چې دا د همدغه ویریفاید سپلایر یعنې دغه سپلایر چې کله په علي بابا کې پیدا کوو د دغه سپلایر دغه on time delivery یعنې په وخت باندې ډلیوري ریټ باید څنګه اوسیږي 85% څخه باید څنګه اوسیږي پورته اوسیږي. Must have options of logo and package customization. This is very important. کله چې موږ پروډکټ اخلو نو په هغه باندې باید موږ خپله لوګو ووهو خپل پکیج اوسیږي یعنې کسټمایز او برینډډ کلرز پکې اوسیږي یعنې زموږ د لوګو اړوند کلرز اوسیږي یا زموږ لوګو ورسره اوسیږي. لوګو او دا کلرز په دې خاطر یا پکیج په دې خاطر اړین دي تر څو څه اوسي یعنې هغه زموږ د کمپنۍ لوګو او نوم څنګه اوسي بازار ته خپور شي. که چېرته موږ هغه پکیج او لوګو څنګه وکړو په خپل هغه نوم باندې په خپل کلرز باندې ورنه کړو نو هغه کسټمایزیشن بیا نشته یعنې هغه کوم بازار ته چې پروډکټ وړاندې کېږي باید داسې پروډکټ وړاندې کېږي چې ستا د کمپنۍ هېڅ ریپرزینټ یعنې بیخي هغه نمایندګي نشي کولی یعنې فقط سیلز به موجود وي سیلز ښه ده خو لوګو او پکیج په دې خاطر کسټمایزیشن په دې خاطر ښه ده تر څو د کمپنۍ نوم لاړ شي. بل کمپیټیټیو کوټیشن چې دا یعنې مطلب دا ده کله چې کمپیټیټیو کوټیشن یعنې یو سپلایر پروډکټ تاسې اوپن کړئ د هغه څخه وروسته دلته لیکي 500 to 1999 pieces په څو ډالر باندې ورکوي $1.45. که چېرته د 2000 څخه تر تقریبا 50,000 پورې اخلي هغه بیا په څه ورکوي 1.40 cents یعنې 50 سنټه فرق پکې موجود دی چې په دې کې دې ته څه وایي کمپیټیټیو کوټیشن یعنې څومره چې تاسې زیات اخلئ نو هغومره باید دوی قیمت درته راښکته کړي. که څومره تاسې کم اخلئ نو هغه پروډکټ څنګه کړي هغه قیمت یې هماغه ځای کې واوسي یعنې less than 5000 چې اوسیږي یعنې 500 څخه کم اوسیږي او 500 څخه ور هغې خواته په څو 1.45 cents او 2000 څخه تر 50,000 پورې بیا په 1.40 cents. د 50,000 څخه زیات پیسز اخلي یعنې 50,000 څخه زیات دغه پروډکټ اخلي بیا په څو ډالر باندې $1.38 باندې لویږي. دې ته څه وایي کمپیټیټیو کوټیشن یعنې څومره چې موږ دغه د پروډکټ څه ورته زیاتوو یعنې څومره چې موږ اخلو هغه چې څومره ورته زیاتوو نو د دې قیمت باید څنګه شي راته راښکته شي. کوآپریټیو اینډ کویک کمیونیکیشن یعنې ښه کوآپریټیو اوسیږي کویک کمیونیکیشنز ولري یعنې کله چې تاسې ورسره چیټ کوئ په هماغه وخت کې. ګوډ کوالټي سمپلز تاسې ته باید سمپل وړاندې کړي and offer you more benefits او تر څنګ تاسې څنګه وکړي ډېر نور بینیفټس یا ډېر نورې څنګه ګټې درته وړاندې کړي چې دا د ویریفاید سپلایر لپاره که چېرته په علي بابا کې ویریفاید سپلایر پیدا کوو نو دغه کرایټیریا باید په نظر کې ونیسو تر څو داسې یو سپلایر سره مخ شو تر څو هغه موږ ته څنګه اوسیږي ډېر سپورټیو اوسیږي نو دغه کوم کرایټیریا شته دا باید
عملي کړو، یعنې دا په نظر کې ونیسو. finding trusted supplier. اوس راځو یو trusted supplier څنګه کوو پیدا کوو. نو موږ په فلو ماپ باندې سرچ کړی دی، دلته ګورو لومړنی چې ده موږ کړی ویریفاید سپلایر، دا باید ویریفاید سپلایر اوسیږي. ریویوز یې باید د څنګه اوسیږي، له 4 څخه پورته اوسیږي، تر څو هغه 4.2 4.3 دغسې دا ښه کرایټیریا ده، یعنې دغه په دغه ساحه کې یعنې په دې سټور ریویوز کې ښه یعنې ټرسټډ سپلایرز پیدا کېږي. پیج سمپلز، پرایس چې ده هغه تاسو پورې اړه لري تر څو کوم پرایس تاسې ورکوئ. لکه څنګه چې تاسو هغه یعنې پروډکټ هنټینګ هم کړی، دغه پرایس کرایټیریا ورته څنګه کوئ، ورته انټر کوئ. له هغه څخه وروسته ماپ هیډ مټیریل، and there are a lot of filters and criteria, so you guys can do it. دلته چې دا ډېره فلټرز ډېر موجود دي، غواړئ چې کوم فلټر پې اپلای کړئ هغه کولی شئ څنګه کوئ پې اپلای کړئ. نو راځو یو دغه سپلایر هغه څنګه کوو، اوپن کوو لیسټینګ، ګورو چې په دغه سپلایر څنګه دی، یعنې ټرسټډ دی که نه دی. لومړنی چې دا دوی هم ویریفاید پیج لري، هم ویریفاید پیج ده، او هم یې تر څنګه ده ټرید اشورنس موجود دي چې دا دواړه مهم دي. هغه نه وروسته بیا په انډسټري کې 6 کاله کېږي چې دوی یعنې څه کوي، فعالیت کوي. بل کسټمایزیبل مطلب هغه کوم لوګو او زموږ کسټمایزیشن چې پرې راځي هغه هم پکې موجود دی. تر څنګ یې پرایسز چې دی کمپیټیټیو کوټیشن دی، یعنې کله چې موږ څومره چې موږ پیسز زیات اخلو هغومره راته قیمت څنګه کېږي، رالوېږي چې ډېر ښه ده. هغه نه وروسته سمپل پرایس چې ده راته $10 یو سمپل راکوي. that time on Alibaba can be more than 6 years. So if it's more than 6 years, it means it's great, like it's trusted one. And also let's check out all other details that we need to do. کله چې تاسو لاندې راځئ key attributes کې د پروډکټ په باره کې کوم میتھډز یا څومره ویټ لري، څومره ډیوریبیلیټي ټایمز، یعنې څومره چې هغه پروډکټ معلومات موجود دي هغه ټول څنګه کوي درته ښایي. څومره چې پروډکټ معلومات تاسو ته په لیسټینګ کې کارېږي، کله چې په امازون کې تاسو لیسټینګ کوئ یا پرافټ مارجن یې معلوموئ، هغه ټول معلومات څنګه کېږي دلته دا پیدا کېږي چې په هغه کوم کالکولیټر چې تاسو د ګټې په خاطر بیا کاروئ، په هغه کالکولیټر لپاره څنګه کېږي دا ټوله ډیټا دلته موجوده ده. یعنې کله چې لیسټینګ کوئ، په لیسټینګ کې تاسو څخه د مانیفیکچرر یا نور کوم یعنې میډ ان یا چېرته جوړ شوی دغه ټول کوم ډیټیلز چې غواړئ هغه دلته څنګه کېږي پیدا کېږي. نو پریکټیکلی سپلایر کنټاکټ ټمپلیټ، کله چې تاسو له سپلایر سره کنټاکټ نیسئ هغه لپاره تاسو ته یو پی ډي اف فایل وړاندې کېږي چې هغه پی ډي اف فایل له لارې تاسو کولی شئ چې هغه کوم ټمپلیټ پکې موجود دي هغه ټمپلیټ له لارې تاسو څنګه ورسره اړیکه ونیسئ. بل shipping into Incoterms. Shipping into terms مطلب international commercial terms. Shipping into terms مطلب into Incoterms sorry مطلب دا ده چې دغه پروډکټ چې موږ واخلو دغه پروډکټ ډیلیوري یعنې شپینګ په څه رقم ده، یعنې د شپینګ به یعنې که چین کې واخلو یو اس اے ته به څه رقم ته دا شپینګ کېږي، که په چین کې واخلو افغانستان ته به دا شپینګ څنګه کېږي. اول ټایپ چې ده EX works. EX works, the seller makes the goods available at its location so the buyer can take over all transportation costs and also bears the risks of bringing the goods to their final destination. کله چې موږ له سپلایر سره EX works ډیل وکړو، یعنې EX works د لیګلو ډیل وکړو، په دې کې موږ یعنې دغه اخیستونکي په دې کې د اخیستونکي چې ده اخیستونکی ټول مسؤلیت ټوله ریسپانسبیلیټي د اخیستونکي راځي. سیلر چې ده یعنې هغه سپلایر چې موږ باندې هغه خرڅوي هغه فقط څه کوي، سیلر میکس د ګوډس اویلیبل at its own location. یعنې دغه سیلر چې ده هغه سپلایر چې ده په خپل لوکیشن کې موږ ته څنګه کوي، هغه کوم مال چې موږ ورڅخه اخلو، کوم پروډکټ چې موږ ورڅخه اخلو هغه فقط څنګه کوي راته تیاروي. نور هغه بایر یعنې موږ خپله چې موږ هغه پروډکټ اخلو د ټرانسپورټیشن کاسټس د څنګه ریسک چې کومه ریسک راځي هغه ټول څنګه کوو په غاړه باندې اخلو. free on board. The seller must load the goods on board of the ship nominated by the buyer. Cost and risk are divided when the goods are actually on board. کله چې موږ یو څه کوو یعنې سپلایر چې ده سپلایر ته وایو چې دغه سپلایر یعنې دغه seller must load the goods on board of the ship. دغه
سپلایر چې د ان کنټری یعنی په کنټری کې دننه دغه پروډکټ څنګه کې یو ځای ته موږ ته رسوي چې هغه ځای موږ ته موږ مستخرڅوو یعنی که چېرته موږ ورسره اف او بي ډیل کوو په دې ډیل کې موږ ورته یو مشخص شیپ ښیو یعنی دې ځای ته الریډي باید موږ د شیپینګ هغه سیستم ورته څنګه کړی برابر کړی وي فقط دغه سیلر به څنګه وکړي په انر کنټری یعنی د کنټری په داخل کې دی هیواد په داخل کې به دغه ګوډز یا دغه کوم پروډکټس موږ ورڅخه اخلو دغه به هغه شیپ ته ډیلیور کیږي یا شیپ ته یا هغه ځای ته چې تاسې ورته نامنیټ کوئ هغه ځای ته به څنګه کیږي ډیلیور کیږي بل ډي ډي پي یا ډیلیوري ډي ډي پي Delivery DDP مطلب دا ده the seller is responsible for delivering the goods to the named place in the country of the buyer and pays all costs in bringing the goods to the destination. په DDP delivery کې هغه سپلایر له چین څخه یا له بل کوم هیواد څخه یو سپلایر چې چېرته موجود اوسیږي د هغه ځای څخه زموږ د اخیستو تر ځای پورې یعنی چېرته چې موږ غواړو چې هغه پروډکټ ولیږو د هغې هیواده پورې د پروډکټ ټوله ریسپانسیبلیټیز اخلي هغه که په ډیلیوري کې کاسټ راځي لکه کاسټ خو موږ ورکوو یعنی کوم ریسک راځي یعنی په ډیلیوري کې چې دا ریسک حتما موجود دی چې هغه شپ اوسیږي یعنی طبیعي پیښې دي شپ اوسیږي یا کوم په ایرپلین باندې یا په طیاره باندې موږ لیږو نو هغه کوم ریسک چې راځي هغه ټوله به د چا په غاړه اوسیږي د سیلر په غاړه اوسیږي ډیلیوري ډي ټي پي مطلب دا ده چې دغه سپلایر پروډکټ کله چې موږ پیمنټ ورته وکړو نور د هغه مسؤلیت شو چې دا پروډکټ زموږ تر ډیسټینیشن یا زموږ تر ځای پورې څنګه کې راورسوي For air shipment it takes 4 to 14 days and you get more expensive د هوا له لارې شپمنټ چې دا د 4 څخه تر 14 ورځې پورې وخت نیسي هغه څنګه ده more expensive ده If you choose minimum days and for ocean it takes 22 to 35 days کله چې په ایر شپمنټ کوو او مینیمم ډیز ورته انتخاب کوو هغه څنګه ده ډېر ایکسپنسیو دی او د اوشن د بحر له لارې چې ده هغه 22 څخه تر یعنی د 22 څخه تر 15 ډیز پورې څنګه کوي وخت نیسي چې دغه وخت چې ده په ایر شپمنټ کې چې ده کم ده او بیا په اوشن کې چې ده هغه بیا زیات ده بل پرافیټ مارجن کالکولیشن چې دغه پرافیټ مارجن کالکولیشن او دغه نو وروسته پروډکټ لیسټینګ به څنګه وکړو راتلونکي سیشن کې وایي یعنې راتلونکي درس کې وایو راتلونکي نو if you have any questions just let me know